د لغمان مرکز مهترلام کې د څه کم 80 میلیونه افغانیو په مالي لګښت جوړ شوی ستر جامع جومات د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شو. د لغمان ولایت مرکز مهترلام ښار په سلطان غازي بابا ښارګوټي کې د څه کم 80 میلیونه افغانیو په مالي لګښت مرکزي ستر جامع جومات تر جوړېدو وروسته د جمهور رئیس په انلاین حضور سره د لغمان والي، د ولایت مرستیال، د ولایتي شورا مرستیال او غړي ګلزار سنګروال، د حج اوقافو رئیس، علماء کرامو، قومي مشرانو او یو شمېر مسؤلینو له لوري د پټۍ په پرې کولو سره رسما پرانیستل شو. په همدې موخه د ارګ څخه په انلاین بڼه جوړ شویو مراسمو ته د ولسمشر محمد اشرف غني، لومړی مرستیال امرالله صالح او د کابینې یو شمېر غړو له لوري د وینا پر مهال د 100 زیرو په لړ کې د هیواد په کچه د جوماتونو جوړولو ونې اړوند زیري شریک کړای شول. د لغمان والي رحمت الله یارمل وویل چې په معاصر تاریخ کې جمهور رئیس محمد اشرف غني لومړی کس دی چې په لویه کچه یې ستر او کوچني جوماتونه په مرکز او ګڼو ولایتونو کې جوړ کړل، چې نن په شاوخوا 26 ولایتونو کې په نمونوي ډول دا لوی جومات هم پرانیزو. موږ تاسو ټول په جریان کې یو چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې د جلالتمآب جمهور رئیس ډاکټر صاحب محمد اشرف غني په اندازه د مساجدو په بیا رغولو او بیا جوړولو کې بل هیڅ چا دومره توجه نه ده کړې. نن الحمدلله په 26 ولایتونو کې لوی عیدګاه مساجد پرانیستل کېږي. زه د لغمان د ولسونو په نمایندګي لومړی د حکومت د رهبرۍ څخه مننه کوم او وروسته د دې ډېر لوی او عظیم مسجد د افتتاح مبارکي د لغمان ټولو علماء کرامو، سپین ږیرو، مخورو، مجاهدینو او ټول ولس ته وایم خدای تعالی دې په دې مساجدو کې موږ ته ډېر برکتونه او په دې ولس باندې خپل رحم د همدغو په برکت وکړی سي. هغه زیاته کړه چې دا جومات د ولسمشرۍ ماړی عملیاتي واحد په څه کم 80 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د بنایي تصدۍ په تخنیکي چارو د 2 کلونو په موده کې کارونه بشپړ شوي، چې یاد جومات د زیر زمینۍ په ګډون 2 پوړونو کې جوړ شوی چې په یو وخت د 2000 لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري. نوموړي ویل چې جوړ شوی جومات شنه ساحه، د ملا امام خونه او د ځایونه او عامه تشنابونه هم لري، چې د لغمان ولایت د ولسونو په استازولۍ له جمهور رئیس څخه ځانګړې مننه کوي. د لغمان والي خوشبیني وښوده که طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي، نو په همدې ستر جامع جومات کې به د اختر، جمعې او نور لمونځ له ولسونو او مسؤلینو سره یوځای ادا کړي. زه هیله لرم چې راتلونکي اخترونه کې به دلته هغه ترهګر چې دا اوس هم د همدې ولس په وړاندې توفق پورته کړی دی د سولې د پروسو سره یوځای کېږي او دلته به ګډ د ورونو غوندې د خپل خدای عبادت کوو او په ګډه سره به ژوند ته ادامه ورکوو. د لغمان حج اوقافو رئیس مولوي سید نجیب الله هاشمي او د ولایتي شورا غړو هم د یاد جومات د جوړېدو له امله مننه وکړه او هیله یې وښوده چې د جومات د ځینو برخو لکه شنې ساحې او نورو چارو ته پاملرنه هم ترسره شي. د حج اوقافو رئیس وویل چې د لغمان په 50 ګونو ولسوالیو کې د جمهوري ریاست د عملیاتي واحد ادارې له لوري د نورو جوماتونو کارونه هم په چټکۍ سره روان دي. هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.